یو ځوان ته پلار واده کړی ده. تاسو به په خپلو منطقو کې دا لیدلي شته ډېر راځي. ځوان زوی ته یې واده کړی ده، نکاح یې کړې ده، په ګډ کور کې دغه بچی بیا د دې ښځې اختیار نه لري. بالکل خیر. دوست کرے بیا یې، د پلار کرے بیا یې، ډاکټر ته بیا یې، چکر ورسره وهي، مجلس ورسره کوي، د دې اختیار ته نه لري. پلار څه ورته وایي؟ هغه دیکتاتور پلار نه وي، دیکتاتور هټلر په کور کې ورته ناست وي. تا ته بیا دا جرأت چا درکړی چې ته دې له ښځې سره داسې وکړه؟ نو خو پلاره داسې ورته وایي چې ځان ته مې کړي، داسې په نامه دي تا ده. بالکل قرصه قسم په الله وای نه سوالاسته داسې ورته ووایه، ورته پلارجانه ورته داسې وایي چې ځان ته مې کړې ده، په نامه دي تا ده، د ځان د خدمت او د چوپړ دپاره مې کړې ده. دا ډېر ژوندونه ولې خرابېږي؟ پلار خو وزیر دفاع ده په کور کې، وزارت خارجه داخله ورسره قاری صاحب حساب وکړه. خوا کې مبارکه و دې الله بندگان. زوی ته چې د نکاح وکړله، زوی پرېږدي چې د خپلې بیبي سره د خوشحالي ژوند وکړي، د خوشحالي زندگی وکړي. لور همدغه انګور د کور ته راوړه، دغه انګور حق لري، خوشحالي لري، ژوند لري، زندگی لري. نو د هغې د موږ دا ډېر ځوانان دي په والله بالله دا دلته تاسې د الله دپاره راته وایي دلته ګورې ډېر ودونه به کړي وي انشاءالله، بعضو به نه وي کړي. په خدای قسم په اول دریو میاشتو د واده کې زړه له وینو نه ډک سوی د قید وینو کوي، له ښځې و له ژوند و له زندګي پلار او مور خوا ورګرځولې وي. هغه وایي چې ما څه غول خوړل چې دا نکاح مې کوله، واده مې کول، دا مې د دې لپاره کړي چې اوس له مور و پلار سره مې پړي راخیستلي دي، مسله نه حل کېږي. بیا په ګډ کور کې چې په ګډ کور کې که دې واده وکړل، اوس د خسر کې رزیم له پلار و له مور نه به اجازه تخلي. دا داسې که نه ده؟ ښځه بیا یې د باندې له پلار و مور نه به اجازه تخلي. دا کوم اسلام وایي؟ دا کوم دین وایي؟ دا کوم شریعت وایي؟ دا ژوندونه چې ډېر خرابېږي، همدا دیکتاتوري هم خرابوي. ولا موږ پښتانه یو، خسر ته به ډېر د قدر په سترګه ګوري، خواښې ته به ډېر د قدر په سترګه د کور ژوند نه. خیر، هر څه شریعت داسې یو مبارک دین ده چې هر څه یې راته واضحه کړي دي. ته بچي ته تربیت ورکړه پلاره، بیا چې د نکاح ورته وکړه، نکاح کې ورته وایي چې بچی دا نکاح مې د تا نور د خوشحالي ژوند کوه. که د بچي ته تربیت صحیح تربیت ورکړی و، هغه به بیا د تا مخالف یې خواته لاړ نسي انشاءالله. او که د تربیت نه و، نو بیا به لمدغه ژوند و زندګي نه بیا سر ټکوي، بیا به خفګانونه وي، بیا به مشکلات وي، بیا به جنجالونه وي. نو ډېر ځوانان دي موږ په همدغه خاطر باندې ژوند له مشکلاتو ډک وي. پلار یې ورته ډک کړي وي، مور یې ورته ډک کړي وي، د کور د فامیل مشرانو یې ورته ډک کړي وي. لور همدغسې پسې راواخلي ژوند و زندګي، انګور بېچارګۍ پسې راواخلي ژوند و زندګي له مشکلاتو ډک وي، له تکلیفونو یې ډک وي. بس په کور کې دوربین ورپسې بسته کړی وي. څه شی ورپسې بسته کړی وي؟ دوربین. دا کار دې ولې داسې وکړل، دا کار دې ولې داسې وکړل، دا دې ولې داسې کړي و، دا دې ولې داسې کړي و. هغه یوه ټوقه بار بار رایادېږي. یو ځوان ډېر سخت خندولی و، وایي قاري صاحب واده مې کړی و چې کور ته به راغلم، یارې بیا وایي تلاشي کولم، لکه یو ملک بل ملک ته چې ځې سم له سره تر پایه دې تلاشي کړي نه. چارس مرز دې نه یې راوړي. وایي خو که مې یو پیکټ زاولې راوړي وی دې باندې هم بندیز و، نور مې وایي چل زده کړی و چې د باندې به لاړم، نو د بام سر ته به مې داسې راغورځار کړل چې را به غللمه، نو تلاشي به یې کړم، یو شی به را سره نه و، سوکا به د یو څه شي په بانه باندې د بام خوا ته لاړم یا به بلې خوا ته لاړم، را به مې وړ خپل وطاق ته به مې راوړ. دا و ژوند ده، دا و زندګي ده. قاری صاحب یو دانه خبر بیا زه درته پشکې اضافه کوم. بیا چې کله بیچاره د خپل د ښځې یوه نیمه خبره ومني، وایي دا د ښځې غلام دی، وایي دا وینې د مور پلار خبره نه مني، د ښځې خبره مني، حالانکه هغه په حقه وي. خو مشکل دلته دا ده، مشکل همدغه ځای جوړوي. نو یو څوک د خپلې ښځې غلام سول، دا ښه کار ده که بد کار ده؟ په پښتنو کې بد کار ده، په پښتنو کې بد کار ده. لیکن پیغمبر علیه السلام څه وایي؟ وای عزتمن سړی به ښځه عزتمنه کوي، او رزل سړی به ښځه بې عزته کوي.
دا د پیغمبر علیه السلام خبره ده عزتمن قدرمن سخی انسان به ښځه عزتمنه کوي قدرمنه کوي به او رزیل انسان بې شرفه انسان به څه شی کوي ښځه به ذلیله کوي بشک په پښتنو کې ما څه درته ویل موږ په کورني ژوند و زندګي کې ډېر زیات مشکلات لرو ډېر زیات تکلیفونه او سختیانې لرو او دا اوس خو زمانه یعنی پرمختللې ماډرن زمانه ده نه ماډرن زمانه ده اوس خو الحمدلله نعمتونه زیات دي پخوا دومره نعمتونه نه وو لکه نن سیسته کنه پخوا دومره اثرات نه وو لکه نن سیسته اوس هغه د موږ پخواني مسیران خلق چې دغه د خپلو بچونو اثرات ګوري دا یې لا ورباندې نه لورېږي څه ورته وایي پلار دې دغسې کول پلار موږ دغسې سختیانې تېرې کړي ته اوس ښه ځوان یې دا کارونه کوي نو ده ته به الله پراخي په رزق کې ورکړي الله به خوشحالي ورکړي الله به نعمتونه ورکړي نو ته ولې بخل ورسره کوې یا دغه پخواني زنانه نه دي په دې کورونو کې دوی بیچارهګانو په خپل ژوند کې تکلیفونه تیر کړي او سختیانې تیر کړي وي نو اوس که انګور کور ته راسي هغه ته الله جل وعلا نعمتونه ورکړي خوشحالانې ورکړي بس په دغه باندې هم ورسره کرکه وي چې موږ نو ولې داسې د سختي ژوند کول نو او تاسې دغسې په اثرات کې یاست نه دغه هم هغه مشکلات دي چې کورنۍ خرابوي ژوند خرابوي زندګي خرابوي دا ډیرو مسلمانانو ته په همدغه خاطر دا بعضې لارښوونې ورته کوو چې ژوند زده کړي ژوند وکړي بیا یې ژوند زده کړي بیا یې وکړي اما ژوند کول بې له زده کړي دا مشکلات زیاتوي دا مشکلات زیږوي الله جل وعلا دې هدایت دې موږ تاسو ټولو نصیب کړي